دې ته څه وایي؟ ګوراچ. ګوراچ هلکه راشه رپته ګوراچ وخوره. دا وګورئ ډېر مزېدار دی که نه دا بوټی. دا زمونږ قسمت دی، دا ځکه موږ راکوز شو. بلکل. مړه بس الله تعالی مونږ له څومره ښایسته دغه راکړې ده پوه شوې. جنت دی جنت پوه شوې. ښایسته وطن یې راکړی دی پوه شوې. خو بس دا ده چې خلک هم چې دی دغه دي خلکو سره د دې علاقې د دې خپلې ځمکې د دې خپل خدای پاک چې کوم وطن ورکړی دی د دې قدر نشته که نه فیض محمد شته ورسره کم دی روزګار نشته غریبانان ټول په سعودیه پراته دي مسافرۍ کې نه د خپل بچو نه خبر شي نه د خپل کور نه خبر شي 2 کاله 3 کاله پس ته میاشته یو ګوله راځي او چې دا نه کوي بیا دلته هېڅ هم نشته نو خو دا زمینو ته آباد شي دلته دې ته د ژوند سهولیات ورکړي او د ځمکې دا باغونه جوړ شي که نه دا غوزان او کوړ چې دي خو دې غرونو خپله کېږي چې دا غرونه ولې د غوزانو ډک کړي بلکل هسې په زول بوټي کري نو دا غوزان دا دې ورکړي که په دې غرونو ټول غوزان کري ولې رفته ته پکې څه وې زه خو جنت سیمه ده او ښایسته دغه دي د سیاحت لپاره دغه دپاره چې حکومت دا قوم خاص شو چې موټروی مزلونه لنډ شول نور پکې دغه شو د روزګار څنګه چې فیض ګډون وي چې روزګار مسلې دي نو روزګار هم دلته کې مثلا زرعي جوړېدی شي چې دا باغونه ولګي باغونه که نه څه باغونه ولګي کوم دغه ځای کې معدنیات دي کوم کاڼي اوس کاڼو ته کتل نو لکه ټول کاڼي لکه سونمکي هغه شایننګ پکې او که نه ته خو دغه تا هر کاڼي ته د هیره ده که نه زه الله د زمونږ د خلکو له هغه ورکړي نو بس دغه والله بس دا د فیض ګډون او ستاسو ډېره مننه پوه شوې چې زه مو د غار نه داسې اسلام آباد د خونې نه راویستمه که نه دې سره چې دا آرټسټ انځورګر فنکار موسیقار سندرغاړی ټول بالکل چې دې علاقو ته راشي نو دوی تازه شي داسې شي لکه ګاډي ته چې دغه واچوي هندن که نه دا ما ته مکمله وشوه زه پرون راته ټلیفون وکړو چې لکه خو ما اصل کې کلي ته پروګرام تګ و نو ما یو ځل فیض ګډون ته ومې زه نشم تللی زه به کلي ته ځم ما ته وویې خو ما ویل چې رفت نه وي نو دا بیا څه کوو بیا هغه پروګرام چې کوم و نو هغه پوسټپون شو څه کار پسې چې تلم هغه ونه شو نو بس ما ته مکمله وشوه او بیا مې ماښام ورته وویل چې هلکه زه به که خیر یم مړه ښه دې وکړو که نه موږ دې خوشحاله کړو سړیه که نه دا سفر مو کوي چې ځای کول نه دي پکار او بیا د داسې علاقې که نه سفر مو کله ته ملاویږي نو دا مینوالو دا مونږ راغلي وو بټاګرام ته بس راورسېدو په موټروی او دا زمونږ فیض ګډون دی نو بس فیض ګډون د راته خدای ژوندی لري د پرون ټلیفون وکړو یا رفت خو وایي چې یاره زما کار دی که نه نو ما وایي چې یاره رفت خو چې راسره وی ښه وی به خو زه بس مونږ در سره یو
ما مثل کې نه هغه بس ښه وه یاره بس بیماري تېره کړې وه بس ما ته لایف روانه نه دا ویډیو ده مې زه بیا وروسته دغه کړو که نه دلته دا سګنلې مګنلې هم دغه دي نو بس یو شاټ دغه به وکړو بس زه ملګرو بیا به در سره نورې که خیري ویډیوګانې شریکې کړو الله په امان